لبيك اللهم لبيك لبيك لا. تر احرام تړلو وروسته بې له عذره د احرام جامې لرې کول او سر خریل. 404 پوښتنه: که یو څوک احرام وتړي او بیا بې له عذره د احرام وتلو تر وخت د مخه د احرام جامې لرې کړي او سر وخري یا یې کوچنی کړي په دې نیت چې د احرام څخه ځان وباسي او بیا هغه کارونه کوي چې په احرام کې منع وي، دغه څه حکم لري؟ ځواب: دغه احرام والا د احرام د جامو په لرې کولو او د سر په خریلو د احرام څخه نه وځي، بیرته به د احرام جامې اغوندي او خپل حج یا عمره به پوره کوي. او دغه څوک که په دغه مسله باندې نه وي خبر او دا ګمان کوي چې زه د احرام د جامو په لرې کولو او د سر په خریلو د احرام څخه وتلی یم، نو پرده باندې د احرام د ټولو منع کارونو په وجه باندې یو دم لازم دی. او که په دغه مسله باندې خبر وي چې په دغه فعل باندې څوک د احرام نه وځي، بیا د هر جنایت په وجه جلا جلا جزا یعنی دم صدقه پرې لازمه ده.